یو تور سړی ناڅاپه د نږدې سمندر په منځ کې راښکاره شو. دا عجیبه تور سړی په تیزۍ سره هر طرف ته حرکت کاوه. یو ویرونکې منظره د خلکو په منځ کې راښکاره شو. ناڅاپه د خلکو ورته پام، بیا ناڅاپه د سمندر اوبه په بې نظمۍ سره بهېدل پیل کړل. یو نااشنا موجود له دې تور سړي څخه راووت. دا ډېر تیز و، یوازې په یوه ثانیه کې له اروپا څخه تر مصر پورې ورسېد. په هغه سختو ګرمو ورځو کې ناڅاپه واورین باران پیل شو. بیا دا موجود په یوه ثانیه کې د فوجي غره ته لاړ. ماهیګرانو چې کله وکتل د سمندر اوبه ټولې یخې شوې وې. دا موجود بیا هوا ته پورته شو او بیرته د لاس انجلس پر لور حرکت وکړ. پر لاره ټولو برقي وسایلو کار پرېښود. ټول ښارونه په یوه شېبه کې په یو تور تم بدل شوه. دا خطرناک موجود د نړیوالو پام ځان ته راوګرځاوه، خو هېڅوک نه پوهېده چې څه وکړي. پولادي سړي چې بیرته ځمکې ته راغی، هماغه مهال چورلکه له کنټروله ووتله او راولوېده. د واده ټول مراسم خراب شوه. د نجلۍ واده له منځه لاړ. د اور سړي ځان ته اور ورکړ. دا ټول د هغه پولادي سړي د تاوتریخوالي له امله و. د اور سړي یوه تیزه حمله وکړه، خو پولادي سړي ناڅاپه پر حرکت وکړ او د اور سړي یې فضا ته پورته کړ. ډېر ژر د اور سړي د اکسیجن د نشتوالي له امله بېهوشه شو، خو پولادي سړي له موقع نه استفاده وکړه او د اور سړي یې مستقیما له فضا څخه ځمکې ته راوغورځاوه. له ځمکې سره د څو ضربو وروسته د اور په سړي کې بدلون راغی. نه ښکارېدونکې نجلۍ ژر تر ژره راغله. د هغه حالت یې وکتی، خو ناڅاپه نه ښکارېدونکې نجلۍ اور واخیست او بیا یې بې اختیاره الوتل پیل کړه. ټول سیستم یې ګډوډ شوی و، خو بیا د دوو کسانو له تماس وروسته د اور سړی بیرته خپل حالت ته راوګرځېد. ډاکټر معلومه کړه چې فولادي سړی او د اور سړي ترمنځ چې کله حملې وشوې، په دوی په بدن کې بدلون راغلی. دوی خپل قوتونه بدل کړل. د دې له امله ډبرین سړي د اور سړي طاقت ترلاسه کړ. خو د اور سړي چې خپله څېره د ډبرین سړي په څېر ولیدل، ډېر ناخوښه شو. په همدې وخت کې د فولادي سړي د راتګ له امله د تباهۍ ډاکټر هم خبر شو. هغه کوښښ وکړ چې له فولادي سړي سره یو ځای پر ځمکه حکومت وکړي، خو فولادي سړي یې خبره ونه منل. د تباهۍ ډاکټر حمله پرې وکړه، نو فولادي سړي هم پرې برید وکړ. پوځ 4 اتلان راوغوښتل چې د پیښې دلیل پیدا کړي. ډاکټر د اسټرونومیکو معلوماتو له مخې معلومه کړه کومو سیارو ته چې فولادي سړی تللی، هغه ټولې تباه شوې. ځینې خو 4 یا 5 ټوټې شوي وې. دا معنا دا وه چې ځمکه هم له خطر سره مخ ده. پوځ او 4 اتلان بل احتمالي ځای ته لاړل. هلته د سمندر پر غاړه یو لوی خطر جوړ شو. ناڅاپه یوه قوي څپه راغله او پل یې وښوروئ. د فیریس ویل لویه زانګو هم کږه شوه، خو نه ښکارېدونکې جینۍ پر وخت راورسېده او وضعیت یې کنټرول کړ. ډبرین سړي هڅه وکړه چې فیریس ویل پورته کړي او ډاکټر خپل کشکي بدن وکاروي، خو پولادي سړي بیرته د سکیټ بورډ له لارې راووت. دا ځل د هغوی ترمنځ شدید ټکر وشو. د اور سړي کوښښ وکړ چې په پولادي سړي پسې ورشي، خو ناڅاپه د لبړي سړي سره ولګېد او د دوی طاقتونه سره بدل شوه. لبړي سړی په اور بدل شو او د اور سړی په لبړ بدل شو. په همدې سخت حالت کې ډبرین سړي یو ځل بیا فیرسویل پورته کړ او ډاکټر هم په خپل اور سره فیرسویل ویلډینګ کړ. په دې سره خطر کم شو، خو د فولادي سړي خطر لا هم نه و کم شوی او د هغه نیول پکار وه. دا جګړې د جنرال په زړونو کې شکونه راپارول. ناڅاپه یو مرسته کوونکی راښکاره شو. دا کس له ډېرو کلونو وروسته بیرته راښکاره شوی و. دا ډاکټر ویکټر و. لکه څنګه چې ویل کېږي، کله چې دښمنان سره وویني نو په غوسه کېږي. ډبرین سړي پر هغه حمله وکړه، خو د انسانیت د ژغورلو لپاره یې پرېکړه وکړه چې یو ځای باید کار وکړي. وروسته ویکټر یوه ویډیو خپره کړه چې له فولادي سړي سره جنګ کول پکې ښکاره کېدل. ډاکټر سړی نه پیل کړه او یو تیز زرعي نبض ماشین یې جوړ کړ چې د فولادي سړي د انرژي جذب بند کړ. ټول هغه ځای ته ولاړل چیرې چې د فولادي سړي د راښکاره کېدو امکان و. ماشینونه یې نصب کړل. کله چې د بادي نجلۍ ماشین پای ته ورسېده، فولادي سړي راښکاره شو. هغه حفاظتي رڼا ته هم بې له کومې ستونزې داخل شو او مستقیم بادي نجلۍ ته راغی، خو جګړه کول یې نه غوښتل، بلکې ویل یې هغه نه غواړي ځمکه تباه کړي او اصلي دښمن هغه ستور خوړونکی دی. په دې وخت کې جنرال د فولادي سړي موقعیت پیدا کړ. یوه توغندۍ یې پر هغه ور وغورځول. فولادي سړي بادي نجلۍ وساتله او توغندۍ یې د خپل سکیټ بورډ له لارې جذب کړه. نورې توغندۍ یې هم پرې راوغورځول شوې، خو فولادي سړي یو ګام هم شاتګ ونه کړ. هغه په یوه طاقت سره ټول وسایل له منځه یوړل. بادي نجلۍ وروسته یې نبض ماشین نصب کړ. ډاکټر بټن وواهه. فولادي سړي خپله انرژي له لاسه ورکړه او راولوېده. فولادي سړی ونیول شو. پوځي چارواکو هغه شکنجه کاوه، خو بادي نجلۍ حقیقت ولید. فولادي سړی هم د ستور خوړونکو لخوا مجبور شوی و. د هغه سکیټ بورډ ستور خوړونکي ځمکې ته په یوه بهانه راوړی و. د دې مشکل یوازینی حل دا و چې سکیټ بورډ باید بیرته فضا ته واستول شي. خو ناڅاپه ستور خوړونکي راښکاره شو او ډېر پوځیان یې ووژل. د سکیټ بورډ له نیولو وروسته دا ځل ډاکټر ویکټر تر ټولو قوي شو. جګړه پیل شوه. د اور سړي، ډبرین سړي
او نورو اتلانو هڅه وکړه چې د فولادي سړي سکیټ بورډ باید بیرته ترلاسه کړي، خو شدیدو بریدونو ټول ودار کړه. ویکټور ډیر قوي و، حتی سمندر یې راپورته کړ او ټول یې ستور خوړونکو ته ورکړل. بالاخره د اتلانو لخوا ویکټور کلابند شو، خو هغه ټول د یوه باد په واسطه سره وغورځول. ویکټور د دوی پر طرف را روان شو او پر اتلانو حمله پیل کړه، خو بادي نجلۍ کوښښ وکړ چې د هغه مخه ونیسي، خو هڅه یې ناکامه شوه او بادي نجلۍ په یوه نیزه سره ووهل شوه او سخته ژوبل شوه. اسمان تور شو او د اور سړي پرېکړه وکړه چې ستاسو د ټولو قوتونه ماته راکړئ. نو هر اتل خپل قوت ورکړ او د اور سړي د ستور خوړونکو سره په جګړه پیل وکړ. ستور خوړونکي یې سخت وواهه او بالاخره یې هغه وواژه او سکټ بورډ یې لاندې ولوېد. خو لا هم پر دنیا چې کوم خطر روان و هغه لا کم شوی نه و. نو فولادي سړي پرېکړه وکړه خپل سکټ بورډ یې راوغوښت، خپل روح یې قربان کړ او بادي نجلۍ یې راژوندۍ کړه او د ستور خوړونکو پر لور یې حرکت وکړ. د اور سړي فولادي سړي ته د انجن په څیر شو او هغه ته یې کومک ورکړ څو فضا ته اسانه ورسیږي. په پای کې فولادي سړي ځان قربان کړ او د ستور خوړونکو مرکز ته ورسېد. د سترې انرژي انفجار له امله ستور خوړونکي او د هغه سیستم له منځه لاړ او فولادي سړی هم قرباني شو. په دې سره دنیا له یو لوی خطر څخه وژغورل شوه. بادي نجلۍ او ښاغلي لیبرټي ډاکټر هم واده وکړ او خوشحاله ژوند یې پیل کړ او ډبرین سړي هم خپله مینه پیدا کړه او کلک یې ښکل کړه. نننۍ کیسه هم دلته پای ته رسیږي. ویډیو لایک او شیر کړئ او زموږ نوی چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.